الله الرحمن الرحیم. بیا هم شرع غلاس لرم چې ټول برو جوړ او د سجامې بوتانوي. ته کلاس کې موږ تاسو پر لوکس باندې بحث وکړو، دا غو ټایپونو باندې بحث وکړو. په دا کلاس کې موږ تاسو پر پار لوکس باندې خبرې وکړو چې پار لوکس څنګه استعمالوو، څنګه کارو په سی پلس پلس کې او سینټیکس یې سره کوم دی. نو راځو خپل کلاس شروع کوو. پار لوکس لومړی پیژنو. A for loop is a repetition control structure while which allows us to write a loop that is execute a specific number of times. For loop چې د خپل یو repetition control structure دی، یعنی تکراری دی چې موږ تاسو دا structure په سی پلس پلس او نور پروګرامینګ استفاده کولی شو. دا موږ ته اجازه راکوي چې یو بلاک اپ کوډ په یو مشخص نمبر په اساس باندې هغه وخت ایگزیکیوټ، یعنی 10 واري 20 واري 10 واري 15 واري 1 واري 2 واري، یعنی دا نمبر د یو مشخص نمبر په اساس او هغه ځلې د مرتاسي کوډ رانسي. The loop enables us to perform n numbers of steps together in one line. دا n number steپونه چې دا موږ ټول په یو لاین کې څنګه یو ځای کو او دا اجازه راکوي په لوپ چې دا ټول کوډ په یو لاین کې څو ځلې اجرا کوو، یعنی کوډ یو ځل لیکو او تکرارا مرتاسي ایگزیکیوټ کوو، یعنی یو لاین کوډ لیکو او لازلې پرینټ کو، یو فنکشن لیکو او لازلې کال کو په عین وخت کې. نو دا د فار لوپ فائدہ چې دا په یو سپیسیفیک نمبر موږ غواړي یا د یو سپیسیفیک کنډیشن په اساس دا مرته ایگزیکیوټ کوي. کرا سینټیکس وګورو. فار لوپ سینټیکس دی انیشل ایکسپریشن دی. د فار لوپ په خپل ځان کې درې سټیټمنټ لري چې یو انیشل ایکسپریشن دی، ټیسټ ایکسپریشن دی، اپډیټ ایکسپریشن. انیشل یعنی دا سٹارټ حالت دی، لومړی د سټارټینګ لکم عدد څخه اخی یا لکم نمبر سره شروع کوي. ټیسټ ایکسپریشن د کنډیشن دی چې دا کنډیشن چې کوي چې آیا دا مستاسي د هغه کنډیشن صحیح دی او که فالس دی، که ټرو دی او که فالس دی. دا ورسته اپډیټ ایکسپریشن دی چې به دې کې انکریمنٹ او ډیکریمنٹ راځي. باډي اپ لوپس لا ورسته د لوپس باډي دا چې هغه مستاسي غواړو په دغه باډي کې مستاسي کوډ ولیکو. انیشل ایکسپریشن چې تا وایي in this expression we have to initialize the loop counter to some value, for example int is equal to 1. initial expression دې وایي چې مستاسي د خپل د لوپ کاونټر وایو چې دا هغه انیشلایز کو چې له یو څخه شروع کیږي، له صفر شروع کیږي، له لس شروع کیږي، له څو څخه شروع کیږي. دا initial expression. دا ورسته test expression. in this expression we have to test the condition. if the condition evaluate to true, then we will execute the body of loops and go to update expression. test expression هغه expression دی چې مستاسي دا کنډیشن محاسبه کوي. که چیرې مستاسي کنډیشن true نو د loops body ته داخليږي او لا ورسته د loop body ورسته بیا دا increment یا update expression اجرا کیږي. otherwise we will execute for the loops. for example I less than or equal to 10. که چیرې مستاسي دا test expression یا condition false نو مستاسي د loop body څخه exit کیږي او مستاسي loop stop کیږي یا درېږي. دا ورسته update expression دی. after execution loop body this expression increment or decrement the loops variable by some value, for example I plus plus. the test expression څخه ورسته مستاسي باډي ران کېږي. کله چې باډي ایگزیکیوټ شو لا ورسته مستاسي اپډیټ ایکسپریشن ران کېږي. که چیرې دا اپډیټ ایکسپریشن یا ډیکریمنٹ وي یا انکریمنٹ وي، یعنی مستاسي پلس پلس کوو یا ماینس ماینس کوو، زیاتو کوو، نو دا د لوپ هغه وریبل یا انیشل وریبل چې دی او نمبر چې دی هغه زیاتوي او کموي، یعنی دا هغه ویلیو چینج کوي دغه کوي. د مثال په ډول موږ دلته آی پلس پلس لرو، یعنی د یو په اندازه اضافه کوه، که آی ماینس ماینس یې د یو په اندازه کموه. examples write a multiplication table using loops. د ضرب ضربانې یو ټیبل وای جوړ کړئ او تاسو لوپس استفاده کړئ. موږ تاسو راځو خپل آیډي ته. زه یو نوی پروګرام اخلم، یو دا په لومړی ځای سیو کوم د فار لوپ. زه غواړم دلته موږ تاسو د 50 ضرب ضربانې یو ټیبل جوړ کړو. نو زه لومړی یو وریبل ډیکلیئر کوم انټیجر n، یعنی نمبر ته موږ تاسو وراساین کوو 5 یعنی د 50 ضرب ضربانې زه غواړم موږ تاسو غواړو چې د یو څخه تر 12 پورې د فار لوپ واسطه د ضرب ضربانې ټیبل یا جدول جوړ کړو. نو موږ د فار لوپ پار کې ورڅ استفاده کوو. اول موږ تاسو انیشل ایکسپریشن دی چې موږ انټ آی شروع کړل یو څخه، یعنی آی به یو وي، بیا کنډیشن آی به کوچنی او مساوي وي له 12 سره. دا کنډیشن موږ تاسو ران کېږي. هغه وروسته موږ انکریمنٹ یا اپډیټ ایکسپریشن لري، موږ ته آی پلس پلس. هغه وروسته د لوپ باډي پراځو. د لوپ باډي کې موږ سی اوټ، په سی اوټ کې موږ لومړی دغه د آی کې مطلب وو، یعنی چې آی دی. هغه وروسته موږ تاسو یو بل سټرینګ وریبل د ضرب د ایکس یعنی د ضرب څخه استفاده کوو. هغه وروسته موږ تاسو راځو، یعنی آی چې موږ تاسو له یو شروع کېږي، یو ضرب 5 2 ضرب 5 3 ضرب 5، نو دلته موږ تاسو د n څخه استفاده کوو. هغه وروسته موږ تاسو د ایکوالز یا مساوي علامه کاروو. هغه وروسته موږ تاسو بیا هم آی ضرب 5 یا آی ضرب n څخه استفاده کوو. نو آی ټایمز n یعنی آی په n کې ضرب کا. هغه وروسته موږ تاسو یو نیو لاین اخلو. لومړی راځي آی له صفر څخه له یو شروع کوي. کله چې آی یو سو نو دی راځي د فار لوپ باډي ته آی یو دی. هغه وروسته دغه کله چې د آی یو سو دغه وروسته موږ تاسو کنډیشن چک کېږي. آی کوچنی او مساوي دی له 12 نو آی یو دی. آی له 12 کنډیشن صحیح سو نو دغه ایگزیکیوټ کېږي. هغه وروسته موږ تاسو ایکسپریشن یا اپډیټ ایکسپریشن ته آی چې نو آی پلس پلس کوو. آی پلس پلس ما کله چې دغه
لاین کوډ رن سو نو آی اتومات خپل پلس پلس کېږي نو آی قیمت به 2 سي. کله چې آی 2 سو شرط صحیح سو بیا دغه جمله رن کېږي سټیټمنټ رن کېږي نو بل وار چې سټیټمنټ رن سو بیا آی پلس پلس کې آی 3 یعنی دا تر 12 پورې. کله چې آی 14 ته ورسېږي نو دلته دغه ایکسپریشن چې دی هغه څنګه کېږي درېږي. زه به دلته د آی قیمت پرینټ کوم یعنی د فار لوپ وروسته سی اوټ د لاست واليو اف آی. که چیرې راسو د لاست واليو یعنی آی موږ تاسې پرینټ کوو اینډ نو دلته چې د آی قیمت په 14 موږ پرینټ کوي او 14 د دې شرط سره غلط دی نو ځکه دغه د فار لوپ والي نه رن کېږي یوازې آی موږ پرینټ کېږي. که چیرې زه دغه پروګرام رن کوم اوس دلته به وګورو آی ډیکلیئر شوی نه دی نو موږ تاسې دلته آی به انیشلایز کړو انټیجر آی به دلته انیشلایز کړو او د دغه ځای به د انټیجر کوډ استفاده کړو ځکه د آی یوازې د فار لوپ په سکوپس کې د اکسس وړ دی. اوس که چیرې زه پروګرام رن کوم نو زموږ ستاسې لپاره به کوم ایرر وجود ونه لري. که وګورو د والیو د لاست والیو اف آی از 13 کله چې د آی والیو 14 و نو موږ تاسې ته دغه د فار لوپ دننه کوم سټیټمنټ چې موږ تاسې لرو دغه سټیټمنټ آی ټایمز 5 یا آی ضرب ان مساوي کېږي له آی ضرب ان سره نو 1 ضرب 5 5 2 ضرب 5 لاس 3 ضرب 5 15 نو کله چې آی 14 و دلته شرط غلط نو موږ تاسې لپاره دغه د فار لوپ باډي نه رن کېږي چې دا اوس موږ تاسې لپاره د 50 ضرب زبانې. که چېرې موږ تاسې دغه والیو د ان ور چینج کړو نو هغه موږ تاسې کولی شو چې ور چینج زه غواړم دا ولې د شپږو د ټیبل پرینټ کوم نو که وګورو دا ځلې به موږ ته د شپږو والیو پرینټ شوی وي او د آی قیمت به بېرته هم څنګه وي 14 وي. که وګورو د شپږو ضرب زبانې ټیبل موږ ته پرینټ شو او د آی قیمت 14 دی چې دا اوس موږ تاسې لپاره د multiplication table د فار لوپ په واسطه پرینټ کول. له هغه وروسته موږ تاسې دوهم مثال وروایي write a program to print the odd numbers between 1 to 30 using loops. مثال داسې راته وایي تاسې داسې یو پروګرام نوشته کوئ چې د هغه د 0 څخه تر 10 پورې هغه تاک عددونه موږ ته پرینټ کړي یعنې جفت عددونه پرینټ نه کړي. که وګورو له 0 څخه تر 10 پورې موږ تاسې خپله د 0 او 10 په منځ کې 10 عدد لرو په 10 عدد کې 15 جفت عددونه دي 15 تاک عددونه دي یا به اضافه جفت وي یو څه به تاک وي نو دغه یوازې موږ تاک عددونه پرینټ کوو. نو د دې لپاره وایي تاسې لوپ استعمال کړئ ځکه چې دا خپل یو تکراري دی تکرار حالت دی. موږ تاسې نشو کولی چې یو به یو دا پرینټ نو راځو بېرته خپل پروګرامس ته راځو نو زه یو نوی پروګرام بیا هم اخلم دا پروګرام به سیو کړم فار لوپ 2 په نامه سره به زه سیو کړم. کله چې دا پروګرام سیو کړم نو موږ تاسې وایو چې د 15 تاکو ترمنځ د 0 او 10 ترمنځ موږ تاسې هغه تاک عددونه پرینټ کړو. نو موږ د فار لوپ څخه استفاده کوو انیشل سټیټمنټ آی دا انیشل حالت دی دا له 0 څخه زه مساوي کوم له 1 څخه مساوي کوم ځکه چې له 1 شروع شي آی به کوچنی او مساوي وي له 10 سره ځکه موږ تاسو ته په مثال کې ویلی دی چې د 1 د 0 او د 10 ترمنځ هغه تاک عددونه موږ ته پرینټ کړي نو آی پلس پلس یا انکریمنټ سټیټمنټ کاروو د هغه وروسته د آی باډي ته راځو. کله چې موږ تاسې غواړو تاک یعنې اوډ عدد پرینټ کړو موږ تاسې فارموله لرو که چیرې یو عدد موږ تاسې پر 2 ویشو او باقي مانده یې 0 سي نو دلته دا جفت عدد دی خو که باقي مانده یې 0 نه سي او 1 سي نو دا تاک عدد دی نو موږ تاسې د دې باقي مانده ونیو نو د اف شرط څخه موږ تاسې دلته استفاده کوو یعنې دلته د اف شرط څخه موږ تاسې استفاده کوو نو زه به کوم کړم check the odd and even numbers نو د اف څخه استفاده کوم اف که چیرې زما آی زه پر 2 باندې ماډیلو کړم که چیرې آی پر 2 باندې ماډیلو کړم او دا ایگزیکټلی مساوي سي 1 سره یعنې که چیرې د آی پر 2 ماډیلو کړم باقي مانده ایگزیکټلی 1 سي نو دا زما لپاره څه شو یو تاک عدد یا په بله اصطلاح که چیرې زه دلته د ناټ اپریټر وکاروم که چیرې آی ماډیلو 2 له 0 سره مساوي نه سو یعنې 1 سو نو ته ماته سی اوټ آی که وګورو دغه شرط یوازې موږ تاسې ته د آی هغه عددونه پرینټ کوي چې هغه تاک عددونه یعنې د 0 او 10 ترمنځ تاک عددونه موږ تاسو ته پرینټ کوي. نو که چیرې زه راسم دا پروګرام سیو کړم او بیا رن کړم دا پروګرام موږ ته به یوازې د 1 او 10 ترمنځ هغه تاک عدد 14 14 15 چیرې آی موږ 2 ته ونیسو یعنې باقي مانده زموږ د 0 سره مساوي سي دا خو جفت عدد دی دلته موږ ناټ کړی دی یعنې که مساوي نه سي نو دا یو تاک عدد دی نو موږ تاسې به دا پروګرام رن کړو. که وګورو ټول هغه تاک عددونه موږ ته پرینټ شوي 1 3 5 1 11 14 15 19 تر 90 پورې نو دا اوس موږ تاسې لپاره هغه تاک عددونه زه دغه مثال ته لږ تغییر ورکړم یعنې که دلته آی صحیح شو او دلته موږ تاسې د آی سره ولیکو چې دا یو اوډ نمبر دی اوډبل دی یعنې دغه اوډ نمبر دی او زه راسم په ایلس شرط کې په ایلس کې زه ورکړم سی اوټ آی او دا زموږ لپاره جفت عدد دی یعنې په ایلس کې موږ وایي A1 یعنې جفت عدد دی یعنې موږ تاسې دغه د جفت عدد سره جفت ولیکي د آی عدد سره د اوډ عدد سره د اوډ کلمه هم ولیکي. موږ تاسې راځو چیرې زه پروګرام سیو کړم او بیا رن کړم که وګورو 10 عدد ټول وروسته پرینټ شو خو د هر عدد سره 1 اوډ 2 A1 3 اوډ 4 A1 5 اوډ شپږ چې دی هغه A1 عدد و اوډ یعنې د هر عدد سره یعنې که جفت هغه د جفت لیکل شوی دی که تاک هغه د تاک لیکل شوی نو دا اوس موږ تاسې لپاره د فار لوپ یو بل مثال
زه غواړم یو بل مثال هم دلته داسې یو مثال تاسو تاسو غواړئ څنګه یو عدد سرچ په پرینټ کړو. مثال زه غواړم یو نوی فایل واخلم. په نوی فایل کې زه غواړم که زه درته وایم یو پرینټ سي د یوه څنګ ته باید ماته 5 پرینټ سي. که چیرې 2 پرینټ سي د 2 څنګ ته باید 4 پرینټ سي. که چیرې 3 پرینټ سي د 3 څنګ ته باید 3 پرینټ سي. که چیرې 4 پرینټ سي د 4 څنګ ته باید 2 پرینټ سي. که چیرې یو پرینټ سي 5 پرینټ سي د 5 څنګ ته باید یو پرینټ سي. یعنې سرچ په 1 2 3 4 5 او دلته 5 4 شپږ څنګه کولی شو چې دغسې یو دغه پرینټ نو راځو موږ تاسې بیا هم د فار لوپ څخه استفاده کوو. دلته موږ تاسې دوه کنډیشن لرو. یو فار لوپ انټیجر آی شروع کړل یوه څخه آی به کوچنی او مثال یوې له 5 سره آی پلس پلس. که چیرې زه راسم اوس آی پرینټ کړم سی آوټ. که چیرې زه دا پروګرام فار لوپ ټو اگزامپل که چیرې زه دا پروګرام اوس رن کړم که وګورو دلته دا خو موږ تاسې پرینټ کړی که وګورو څنګه غواړو چې داسې یو چې دلته موږ ونې داسې یو سټرکچر پرینټ کړو. نو موږ تاسې بیا راځو په دغه کې لږ تغیر راولو. آی له یوه شروع کوو کاما دلته موږ تاسې انیشل سټیټ دوه ټاکو انټي یوازې جې شروع کوو له 5 څخه. کنډیشن هغه دی دلته یوازې جې ماینس ماینس کوو یعنې کاما جې. د کاما په واسطه موږ تاسې کولی شو چې یو دوه دغه سره جلا کړو یعنې د سیمیکولن په واسطه کله چې سیمیکولن وګورو یعنې دا سټیټمنټ ختمه شو پای ته ورسېده او کاما په واسطه موږ دوه وریبلونه سره جلا کولی شو. نو راځو دلته کله چې آی پرینټ شو د آی وروسته موږ تاسو غواړو چې یو سپیس د دې په منځ کې پرینټ سي. سپیس له هغه وروسته موږ تاسو ته جې پرینټ سي. که چیرې زه دا پروګرام سیو کړم او بیا رن کړم نو عیني شکل چې موږ تاسو په کمنټ لرو داسې یو شکل به موږ تاسو لپاره پرینټ سي. انګل بریکټس مې نه دي کارولي. که وګورو عیني شکل چې موږ ته یو 5 2 4 3 3 4 2 5 عیني شکل موږ تاسو ته پرینټ شو چې دا فار لوپس استعمال او موږ تاسو څنګه کولی شو فار لوپ باندې مختلف ډول ډیزاینونه جوړ کړو. مختلف ډول ارېګان پرینټ کړو. مختلف ډول میټرکسونه پرینټ کوو. میټریک څو ضرب منفي دا هم فار لوپ موږ تاسې کولی شو. تر بیا ښه چارې